سيقول السفهاء من الناس. دې ځای نه اوس 102 آیت پورې نورې شبهې دي د دوی. اصل کې مخکې 2 شبهات تیر شوي که نه، موږ ویل 9 به وي، نو په هغه 2 کې دلته اوس 8مه شبهه ده په باره د تحویل قبله کې. د هغې جوابونه ورته کوي په 4 طریقو باندې، څه اجمالي څه لږ تفصیلي. دوی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د بخاري کې راځي چې کله مدینې ته هجرت وکړو 14 یا 19 میاشتې منځونه کول بیت المقدس طرف ته د الله تعالی په حکم باندې. دا کله چې ګوره دا کسر ګوره عرب حذف کوي ښه که نه، چې باید تاسو وګورئ 14 میاشتې یا 19 میاشتې یا ولې داسې دا اصل کې 14 نیمې وي، خو عربو عادت دی کسر چې حذف کړي نو کله دا دې خوا عدد وایي، کله هغه مخکې تی وایي، کله 50 کم کړي کله 50 سوا کړي پې. دا به تاسو ته اکثر راځي انشاءالله چې مخکې د احادیثو کتابونه تاسو وایي دا به تاسو ته راځي، اکثر به دا چل کېږي. صحابه به وایي مونږ فلاني ځای کې دومره، بل حدیث کې به راشي دومره، هغه کسر ته عذب کوي اصل کې دوی. نو 14 یا 19 میاشتې نو معلومیږي 14 نیمې میاشتې تقریبا دوی دا منځونه بیت المقدس ته کړي دي د الله په حکم باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا غوښتله چې دا قبله بدله شي او دا کعبه قبله شي، بس وحی راغه او قبله بدله شوه. یهود راولګي د پراپیګنډې شروع کړله، نو مشرکین مکه هم راولګي د پراپیګنډې شروع کړله، نو منافقان پکې منځ کې راولګي هغې هم شروع کړه. یهود ویلې اوله کې یهود څه هغې غلي، بیا یې وروسته ویل حالانکې وروسته تاسو ته وایي چې د یهودو ته هم ښه پته وه چې یاره دا کار چې دا نبي کوي په مخکنو کتابونو کې همدغسې لیکلي دي چې د قبله به بیت المقدس ته به لږ وخت پورې مونځ کوي، خو اصل قبله به کعبه وي، خو حق پټوي دوی که پراپیګنډه یې شروع کړله. لکه دې وخت کې دا بدعتیان مولیان چې یو پراپیګنډه شروع کړي، سمه خبره یې رنګ ول وران ورکړي، سمې خبرې له رنګ وران ورکول دا ډېر عجیبه یو طریقه غواړي او چالاکي غواړي، او دا فن بعضې خلکو ته یادي. سمه خبره ورانول او په غلط انداز کې خلکو ته پیش کول، او خپله ورانه خبره هغه په ښه انداز کې پیش کول. زخرف القول غرور اچوته وایي وروسته به راشي قرآن. دا خلک خپلو جعلي خبرو له د سرو زرو رنګونه ورکړي، خپل دروغ خلکو ته د رښتیاو په شکل کې پیش کوي او رښتیا خلکو ته د دروغو په شکل کې پیش کوي. نو پراپیګنډه شروع شوله. یهود ویل وګوره که نه دا سړی په خپل دین کې ګډ وډ دی، اوسه پورې منځونه کول بیت المقدس ته، اوس دغه د قبلې بدله کړه او مخ یې واړولو کعبې طرف ته، او دا بالکل اپوزیټ وي د یو بل نه بالکل بدل. کوم ملګري کتلي مسجد قبلتین ته، هلته هم کتلي مسجد قبلتین مدینه کې چې کوم دی، نو هغه مخکنۍ قبله بالکل مخامخ د هغه طرف ته ده، او بیا دا قبله ګرځېدلې. بنو حارثه چې کومه هغه محله وه چې یو کس نبي علیه السلام پسې مونځ وکړو، بیا دوی له راغو اعلان یې ورته وکړی خلکو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه راغم. معلومه شو خبر واحد څه دی؟ حجت دی. یو کس راغلی دی، دا یې نه دی ویل چې مړه دا خو خبر د واحد انسان دی، دا به حجت نه وي، دا خو تا وروسته دا بګته جوړه کړې ده. دا بګتې د صحابو زمانه کې نه وي چې خبر واحد حجت نه دی او ظني دی، په درجه د ظن کې دی، تم په درجه د ظن کې ستا هم پته نه لګېږي. نو دقه یو کس اعلان وکړو، صحابه په مونځ ولاړ دي، خبردار زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه راغم، وحي راغلی ده او نبي علیه السلام کعبې ته مونځ وکړلو. فورا په دې مانځه دوران کې نیم مونځ شوی د بیت المقدس ته، او د هغه ځای نه امام راوګرځېد دې ځای ته راورسېد، او صفونه ورپسې ټول راتاو شو. دا عمل کثیر دی که عمل قلیل دی؟ عمل کثیر دی. دا مسله به تاسو بخاري کې ووایئ، نور محدثین هم راوړې ده. اسې بیسه په مونځ کې عمل لږم ښه نه دی، خو د مونځ د اصلاح دپاره عمل کثیر هم جایز دی. د مونځ د اصلاح دپاره دا شرط و صحت ساته. لکه نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د مخې ته تیریږي منې که، که نه نو دیکه ورکه، که نه نو جنګ ورسره وکړه. نو جنګ عمل کثیر دی که عمل قلیل دی؟ ځکه دا شیطان دی. نو ګوره جنګ به هم کې، سوکان به هم څپېړې به هم سړی به دیکه کې، او بیا به هم ته مونځ کې د الله نبي مونځ مه ماتوه. مار دی ولید، لړم دی ولید په مونځ کې، مونځ به هم کې، منډې به هم هغې پسې وخت تا ته ولاړ به نه وي که نه چې مولوي صاحب مې په چپله وایي ودرېږه چې ورته ودرېږم چې مولوي صاحب ستړی نه شي. نه، هغه تا نه منډې وایي، او بیا هم د الله نبي قبلې نه به دې مخ هم پکې واوړي. او نبي علیه السلام فرمایي دا مړم که او مونځ دې مه ماتوه. نو د ضرورت دپاره کله کله دا جایز. ابن عباس وایي زه د شپې راغم، تهجدو کې نبي علیه السلام سره ودرېدم، خطا شومه، نو د ګس طرف ته چې دوه کسه مونځ کوي، امام ګس طرف ته پکاري که نه، مقتدي به ښي طرف ته ودرېږي. وایي زه راغم، زه ګس طرف ته ودرېدم،
وای ما د خپل عقل کې دا سوچ کو چې دا خیر طرف غوړه دی هغه طرف ته نبی علیہ السلام پکار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم را پسې د الله سره تاو کو سر نه ونی مر وګره له تاو کو به دی ولینه ونی او سره راخ کلم او د سره تاو کو دا پوره ټیم غوړي او پوره خوځیدل پکې راځي په مانځ کې خو د موږ د اصلاح لپاره دا جایز وي نو هغه راو ګرځي قبله بدل شو يهوديان ویلو ګور مړه دا کم دین دی پرونه پوری دا کول اوس دا منافقان ویل دا څنګه چل دا امتحان می او په دې کې د مکه مشرکانو سو ویلې هغه تلا بل پراپګاندا میلاو شو اے وای زکه خیری بیرته زمون طرف ته مخ را وګرځم کې دې شو نور خبرې مرا سره ومني نور به مرا سره ومني زوس خبر شو چې یو دې خو منځونه شروع کړ زمون طرف ته هجرت چې کړو نو دې طرف ته منځم نه کوم مکه طرف ته بیت المقدس طرف ته منځونه کول الله رب العالمین وحی راولېګل سيقول السفهاء سین د استقبال قریب د پاره راضی کنه اے نږدې وخت کې به وګورئ دا به وقفان به دا خبرې کوي او دې کې رد دی په منکرین حدیث باندې دی آیتونه کې منکر حدیث ته راشه د آیتونه څنګه حل کې چې حدیث سره مرګره نه کې او خپل خېټه نه خبره موږ ستا مونږ چې ته نه کنه دا چلو نه هیڅ چلم نو ولې تعالی ته وې چې ته دا چلو چې ته زما د نبی حدیث نه منې زستا تفسیر څنګه ومنم تفسیرې مکوا دلته خو بیت المقدس کم ځای کې دی دا چرته نبی علیہ السلام منځ کړي او څومره ټیم یې کړی دی څومره وخت یې کړی دی هغه میاشتې شته په قرآن کې نشته په دې ایتونو کې بالکل نشته دا چې څوک پورې حدیث سره مرګري نه کې نه پوهېږي په دې ایتونو باندې هسې به پکې د ځان نه لګې تفسیرې به کې زر دی وایي به بوقفان من الناس د خلقنا معلومه شو څوک چې د نبی په عمل اعتراض کوي دا غټ بېوقوفه دی څوک چې په وحي باندې اعتراض کوي دا غټ بېوقوفه دی زر دی وای به وقفان د خلقنا ما واللهم سشي واړول دا مسلمانان عن قبلتهم التي دوی دا قبلینا كانوا عليها چې دوی وسپوري او پاغي باندې نقول لله المشرق والمغرب دي ته مختصر جواب دی ورله مختصر جواب ورکړل بس مشرق هم د الله دی او مغرب هم د الله دی د الله خو خدا کوم ته مشرق ته مخ کې مشرق ته مخ کو او کوم ته چې مغرب ته مخ کې مغرب ته مخ کو دي کو سره ما استاد سکار دی قلو توایا زما نبی لله المشرق والمغرب خاص د الله د پاره طرف دی د مشرق او طرف د مغرب يهدي من يشاء رسي الله چالر چې غواړي الى صراط مستقيم لارې نه طرف ته معلومه شو چې الله کوم حکم کې بدا نه غلارې اغم چې بیت المقدس ته منځ کو اغم نه غلاره وځ کده الله حکم وس کومه کعبه ته منځ کو دام نه غلاره د ځکه الله حکم نه وكذلك جعلناكم امه وسطا وسوي تاسو ډیر بهترین او غوره امتی عادلان او په خلکو باندې به گواہی کوي یا به خلکو ته د حق بیان کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته بیان کوي وسوي دی آیت کې حکمت ذکر کړي تحویل قبله چې دا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله فرمای دا قبله مې چې بدل کړله په دې حکم را لېږلو کې او په دې نسخه مخکنی حکم کې دا حکمت دی نبی اوس په پته ولګي چې څوک ستا صحیح تابعدار دی او څوک هغه دی چې اوس په شا باندې وړي چې مړه پیغمبر څه کوي کله یو څه کوي کله بل څه کوي خلک به راپسې خبرې کوي دا بعضې خلک د خلکو د خبرو نه ډېر یېرېږي که نه نو هغه سړی به معلوم شي چې د خلکو د خبرو نه یېرېږي او هغه مؤمنان کلک چې پاره وخت کې د الله په حکم کلک ولاړي نو هغه به معلوم شي دا پکې غټ حکمت نو د بل سوال جواب به وکي هغه دا ده چې دی ویلې خان او هغه ستاسو مخکني منځونه هغه برباد شو مخکني منځونه به ستاسو قبول شوي که نه د هغې جواب کوي وما کان الله لیضیع ایمانکم نه دی الله چې برباد کړي ستاسو منځونه قبول دي هم د الله په حکم دام اوس به هم تا ته وایي خطا چې اوسه پورې دا څلوېښت کاله رفلیدین نه کول دا امین دې نه ویلو او دا دې نه کول نو ستا مخکني منځونه ورته مخکې نه خبر او خو د الله دپاره مې کړي هغه الله قبول کړي دي او اوس زما مزید علم سواش اوس د حدیث مطابق کوم بالکل د صحیح حدیث مطابق دې کې څه اشکال دی وكذلك او دغه شان جعلناكم من تاسو ګرځولي امه وسطا امت غرام وسط ستوي عادل امت دا کوم امت دی امت وسط چې نه پکې غلو وي نه پکې افراط وي او نه پکې تفریط وي نه پکې زیاتې وي نه پکې کمې وي دا داسې امت دی د زیاتې او کمې دواړو نه پاک دی افراط تفریط پکې نشته لکه یهود او نصاراو په دین کې افراط تفریط کړو کا دا امت په دین کې افراط تفریط نه کوي
لتكونوا د پاره دی چې ای بتاسو شهداء علی الناس. شهدا دو معنی گواهان په خلکو باندې د قیامت پر ورځ باندې. دا حدیث کې به راغلی دا معنی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکنی پیغمبران براوستي شي. مثلا نوح علیہ السلام براشي، ابراهیم علیہ السلام براشي، هود علیہ السلام براشي، نو لوط علیہ السلام براشي، نو صالح علیہ السلام او نور پیغمبران چې اے الله موږ د خپل امتونو ته دعوت ورکړو، خو دوی زموږ دعوت نه دی منلې، اورته بوزه دا امتونه به ته وایي یا الله موږ د خبره نه منو، د دې ګواره ولي د سره ګواه څوک دی؟ سبحان الله. قسم په الله ذکر کله ویم دی مرګرو توزان سره سړی سوچو کی چې موږ له الله کم مقام را کړی دی امت ته، قسم دې موږ ځان نه دی پیژندل، خپل قدر په خپل ورک کړی، په خپل ځان د دوانو کړی. دا امت د الله په نږدې روچت امت دی. قسم په الله الله رب العالمین به دا امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په گواہی کې پیش کی. دا امت براشي یا الله موږ گواہی کوو چې د پیغمبرانو دعوت ورکړي، خو دې ظالمانو نه دی منلې. موږ به پس گواہی ورکو د سپ بنیاد د قرآن چې الله درس بم کوو او ستا کتاب کې دا خبر زده کړو. اول ته الله رب العالمین الحمدلله ثم الحمدلله موږ ته یو پیغمبر راوخی، دا ابراهیم علیه السلام دی، دا نوح علیه السلام دی، فلانه دی فلانه دی. الله رب العالمین دې سره دیدار وکړي نو موږ به تصدیق وکړو چې بالکل دوی دعوت کړی دی. یا الله موږ دا منو او دې خلکو نه دی منلي. دا د یو معنا شهدا علی الناس. دویم شهدا علی الناس حق بیانولو معنا ده. لتكونوا د پاره دی چې ای بتاسو شهدا علی الناس، حق بیانون کی خلق ته مسله بیانوي. ويكون الرسول وي برسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم پتاسو باندې شهیدا، حق بیانون کې شهیدن هم دلته دوه معنی. نبی علیہ السلام پتاسو گواہی کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بوي کنه چې یا الله ما دی امت ته دین رسوله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سورة نساء کې ورایش هر امت باندې بګوان راضي، په دې امت باندې به نبی ته گواه راځي. نیو گواه معنا د بل شهیدن دا حق بیانون کې چې رسول به تاسو ته حق بیانې، تاسو به نور خلکو ته بیانوي. وما جعلنا القبلة التي حکمت د تحویل القبلة دا اوس بیانې. وما جعلنا القبلة التي او ند مقرر کړی موږ هغه قبله كنت عليها چې توی پاغي باندې الا لنعلم مگر د پاره دی چې موږ راخکار کو. لنعلم معنا بدانه کې دی پاره چې موږ ته پته ولګي. الله ته خدای سره پته ده. لنعلم معنا ده لنظهر د اظهار معنا پکې الا لنعلم مگر دې د پاره چې موږ راخکار کو من اغسوک يتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ممن جدا دا غچانا ينقلب چې هغه اوړي علی عقبه په خپل پوند باندې. ينقلب علی عقبه دې ته وي یو سړی په یو لار باندې روان دی، قدمونه اخلي بس بیا په دې لار کې ودرېږي، واپس په شار روان شي بیرته شي. اے نبی دا واقعات دې کې غټ حکمت دا دی. اوس به الله رب العالمین راخکاره کی تا هغه کسان چې کوم ستا سره کلک ولاړ دي پار وخت کې، جدا د هغه کسانو نه چې هغوی به د دې مخالفینو پراپیګنډي نشي برداشت کولی، نو په شا به شي. د امتحان وخت کې دا چل کېږي که نه، مخلص ملګری او غیر مخلص پکې راښکاري شي، پته ولګي. وإن كانت یقینا دا قبله بدلول لکبیرتن خامخا ګران کار دی، الا علی الذین مگر ګران نه دی په هغه کسانو باندې هدى الله چې الله ورته هدایت کړی او مضبوط کړي دي په حق باندې. هدى الله چې الله په حق لګ دی او هدایت ته وکړي، په هغې ګران نه دی. دا سره چا پروا نه کوي، خلک به لګي خپل کار به کوي، خو چې موږ ته الله څه وحي کوي موږ به د هغې تابعداري کوو. وما كان الله نو د دغه سوال جواب چې مخالفین وویلې ښه مخکني منځونه خو ستاسو لکه چې برباد شو. الله فرمایي وما كان الله ند الا ليضيع ایمانکم چې برباد کی ستاسو منځونه. ایمان په معنا د صلات راځي، رد په مرجئه ډلې باندې. مرجئه هغه ډله ده چې هغې اعمال په ایمان کې نشماري، اعمال په ایمان کې داخل نه دي. دیو جن هغې وایي یو مؤمن چې کله کلمه ویل او تصدیق یې وکړلو دله ګناه ضرر نه ورکوي لکه کافر له چې نیکي فایده نه ورکوي. دا یو باطل عقیده ده. او بل اعمال په ایمان کې داخل نه غني. الله رب العالمین فرمایي ګوره دا ایمان مونږ ته تل څه ویل ایمان، نو مونږ خو عمل لیکنه او عمل باندې اطلاق د ایمان کړي، د دې دا نظریه باطله.
امام بخاری بار بار په ردونه کوي، په مرجئه باندې ډېر رد کوي. د ارجاء په عقیده باندې کتاب الایمان کې نه دی الله چې برباد کړي ستاسو منځونه. ان الله یقینا الله بالناس په خلق باندې لرؤوف الرحیم، خامخا شفقت کوونکی رحم والا دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اوس د نبی صلی الله علیه وسلم کیفیت ذکر کیږي چې ګوره منګه نبی من ګورو چې ته د مخ بار بار اسمان طرف ته اوچته. نبی صلی الله علیه وسلم په مانځ کې مبره د وحی په انتظار باندې او چې اوس وحی راشي او دا قبله بدل شي. ځکه د نبی علیہ السلام هم دا خو خوا چې دا قبله کعبه وګرځي. الله فرمایي بس منګه فلن ولینک قبله ترضاها، وم ګرځولې هغه قبله ته چې تی خوخه دا قبله ستا خوخه او بس هم ګرځولې هغه طرف. قد نرى په تحقیق سره وینو مونږه تقلب وجهک اړول د مخستا فی السماء په طرف د اسمان کې، من اسمان طرف ته. فی السماء الى السماء معنا باندې راځي کا حروف جاره د یو بل په معنا باندې راځي. اسمان طرف ته نوی ته ګوري. فلنولینک ان خام خام ګرځو تعالی قبلتنا قبله طرف ته ترضاها چې تی خوخه کما قبله چې ته خوخه مونږ دی هغه طرف ته ګرځو. وس فولي وجهك بعض خلک دلته غلطه معنا کړی ده، بعض مولیان هغه دا معنا کړی چې فلنولینک قبله ترضاها، وې د نبی علیہ السلام قبله خوخه وې دغه بیت المقدس خوخه. دا خبر غلطه ده. دین مراد کعبه ده، مسجد حرام. ذکر ورپسې وې فولي وجهك نو ګرځو خپل مخ نبی شطر المسجد الحرام، طرف د مسجد حرام ته. ګور عین کعبه ذکر نکړه. معلومه شو کله چې ته په مسجد حرام کې دن نوي کنه نو عین کعبه ته مخ کې او کعبه یو ګټ تمستا مخ راغو بس تا منځو شلو. خو چې کله کم کسان د دنیا د بهر ملکونه دي نور خلق نو دوی او د دې دغه نه بار دي د مسجد حرام نه د دوی چې مسجد حرام ته مخ راشي بس منځ وشو شطر المسجد الحرام زکوي. او دغه رنګ د دنیا د نور خلک چې حرم طرف ته مخ راغو بس د قبله طرف ته برابر شي. او دې لپاره چې کوم هغه دغه د دا اوس چې کوم دغه راځي دا ډایرکشن د قبله نو دې کې تقریبا 45 ډیګرو کې دنه چې ته قبله طرف ته ودرې د استامون صحیح دی. 45 ډیګري خو تاسو پیژنئ کنه دا 90 زاویه ده داسې چا ریاضي ویلي دا 90 زاویه ده مکمل چې بالکل بره ولاړې 90 زاویه چې په مینځ باندې تقسیم کې دا 45 ده. د دې په مینځ کې چې هر طرف ته ستا مخ راغی بس قبله ته برابري بالکل عینه ک ډایرکشن ته نم لګ اخو دی خو مين مونږ کېږي. ځکه ستا دا حرم خو لوی زیاده خامخاس تا مخ حرم طرف ته راځي. حرم مخامخ دی مسجد حرام ته، مسجد حرام مخامخ دی کعبه ته. دا سره ځکه مسجد حرام ذکر کې شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم او ارزه کې چې تاسو فولوا وجوهكم نو ګرځوي خپل مخونه شطره طرف دغه مسجد ته ارزه کې چې وي بس دغه طرف ته مخ کوي. وان الذين يقيننا كسان اوس ګور رد کی پالي کتاب چې اسی پراپګاندا کې دوی ته خپته ده چې دا قبله دا حق ده د دوی رب د طرف او دوی په مخکانو کتابونو کې دا لستلم دي خو بس حق پټاینو. وان الذين يقيننا كسان اوتوا الكتاب چور کړه شوی دی ورته کتاب لا يعلمون خامخ دوی پويږي انه الحق چې یقینا دا قبله بدلیدل الحق دی من ربهم د دوی د رب د طرفنا. وما الله ان ذي الله بغافل بخبر عما يعملون دا عملون چې دوی کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب اوس د دې زد عناد ذکر کی چې هر قسم دلیل ولا راوړي کنه زمانه بي دوی ستا قبله نه مانی زد عناد دې د کعبه سره. ولئن اتيت الذين او کراوړي تاغه کسانو ته اوتوا الكتاب چور کړی شوی دی ورته کتاب بكل آیه هر قسم دلیل ما تبعون دوی تابعداري نه کوي قبله تکستا د قبله. وما انت ونيت زمان نبي بتابع تابعداري كون کې قبلتهم د دوی د قبله. وما بعضهم ندي باجر دوی بتابع قبله بعض تابعداري كون کې د قبله د بعضو دوی د یو بل قبله نه مني. ځکه يهود به ویلي زمون قبله چې کوم دا هغه بیت الشرق دی ولې لکه وې دغه طرف ته عیسی علیه السلام پیدا شوی مشرقي طرف ته مریم تللی وکنه سورې مریم کې بل وې دغه طرف ته تللی مکانا شرقیه او هغه ځکه به عیسی علیه السلام زیږېدلی دی بس موږ هغه قبله يهود به زمون قبله بیت اللحم دی. نو د دوانو خپل قبله هم د یو بل نه خلاف وي او د یو بل قبله به نه منلي.
نه الله فرمایي د دې خو خپلو کې هم د یو بل سره نه لګي نو ستا دې هم نه مني څه پې کوې او تم د دوی د قبلې تابع نه یې بلکې ته زما د امر تابع یې زما نبي ولئن اتبعت اوس دین علما معلومي ولئن اتبعت اهواءهم چې دوی د خپل قبلې دوی په خپل خواهش جوړې کړې وي الله تعالی ویل دا دوی د ځان نه جوړې کړې وي ولئن اتبعت او کچرتا تابعداري وکړې زما نبی اهواءهم د دوی د خواهشات من بعد ما پس دا غنا جاءك من العلم چراغله تا علم د وحي انك يقينا تبيذا فدعوك من الظالمين خامخ د ظالمانو نه الذين كسان وصلى فرمای دوی خدا پیغمبر پیژني او د حقانیت او د دې قبله حقانیت لکه خپل بچی چې پیژني خو بس حق پټای نو الذين كسان اتيناهم الكتاب چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب دا پکې هغه حق پرست یعرفونه دوی پیژني دا نبی د حقانیت کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې دوی پیژني خپل زامن نو دا پکې هغه چې تایید د نبی علیه السلام کړه وان فريقا سر هغه باطل پرستو ذکر کړه دا ډله چې دا ډېره ضدي وه دوی حق پټاو او هم يعلمون خپې پوهېدم او پټولې وإن فريقا يقينا يودل منهم ددوين لا يكتمون الحق خامخ پټولو حق وهم يعلمون حال رشدي خپوي دل حق باندې خپوي مشو او بیا ته انکار کو الحق حق دې من ربک استاد رب د طرف نه دې دلته یو معنا ده الحق دا مبتدا کو من ربک خبر کا حق هغه چې د رب د طرف نه وي استاد رب د طرف نه چې حق هغه ته حق دانه چې زبې متبع بل به وي دویم دا د الحق کی ضمیر راجی دی د قبله بدلیدل ته دا قبله بدلیدل حق دی دا تحویل د قبله هغه ته ضمیر راجی دا تحویل د قبله الحق دا یو حق کار دی یو حق حکم دی من ربک استاد رب د طرفنا فلا تكونن نتمکیگ من الممترین د شکون کنا نبی علیہ السلام فرمایي ز شک نکوم خدلته مراد څه دی امت الله وای چې تاسو شک ونه